نار بچی په کور کې وده کوي چې هغه په خپله بیمار بچی په دم او په تعویض باندې صبروي. ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے، ہمیں اس نظام کو ختم کرنا ہے. واخلی بیا د انقلاب سو نشانونه لیونو ظلمو دا خوره انقلاب غواړي د آزاده انقلاب چې په خندا کو د ژوندون راوړي ګلونه ګلالو ظلمو دا خوره انقلاب غواړي د آزاده انقلاب را واخلی بیا د انقلاب سو نشانونه لیونو ظلمو دا خوره انقلاب. اہداف کو قبول کرتا ہوں. پارٹی آئین سے اتفاق کرتا ہوں اور پارٹی فیصلوں کی مکمل وفاداری کے ساتھ پابندی کروں گا. مبارکی ورکوم چې مرګرو تاسو یو داسې تنظیم ته رالی چې انشاءالله تعالی ستاسو سره په هر ځای کې ولاړي، ستاسو سره د ظالم لاس به نیسي. مرګرو موږ نورې قصې مسې نه کوو، موږ هغه مزدور کسان پارټي چې تاسو باندې ظلم کېږي موږ به ظالم لاس نیسو. مرګرو مزاحمت او دا قصې مسې به پکې نه. یو خبره دا ده چې تاسو په دې باندې ټول خوشحاله شئ چې یا زموږ د مزدور کسان پارټۍ دلته تنظیم جوړ شو یا دلته زموږ دا پروګرام روان شو، نو انشاءالله تاسو ټول په دې باندې ډاډه اوسئ چې دلته به انشاءالله تعالی په تاسو هېڅ قسم ظلم نه کېږي. اولنۍ دا خبره درد کې ستاسو په هر ملګرتیا کې به تاسو سره ملګرو ولاړي مزدور کسان پارټۍ ملګري. او دا پارټي په دې کې اوس د پښتونوالۍ لکه د قام پرستۍ خبرې شروع دي که نه. نو مرګرو اول خو ماته تاسو دا ووایئ چې تاسو پښتانه وئ مخکې د مزدور کسان پارټۍ نه که نه وئ نه وئ که نه، تاسو کډواله وئ که نه. موږ کډواله وو، موږ پښتانه نه وو. موږ د شیر علي باچا خبره چې موږ د بې وسایله پښتانه صرف پښتو به راتله، پښتانه خو دغه خلک ځان ته وایي چې دا کم دي. نو موږ مرګرو موږ د مزدور کسان پارټۍ لکه دغه خبره نه ده چې موږ دا د پښتونولۍ یا د پښتو لپاره موږ د مزدور کسان پارټۍ په پلیټ فارم باندې جنګ نه کوو. په دې باندې به موږ ننګ هم کوو، په دې باندې به موږ جګړه هم کوو که هر قسم موږ ته خپلو وسایلو باندې اختیار نشته، که موږ هر قسمه محروم وي، که موږ یو محرومه طبقه یو بېوسه طبقه خو زموږ ملک دا دی د پنجاب. ګوره مرګرو موږ ته یو دا خبره ویل کېږي که نه چې ستاسو وسایل پنجاب خوري. پنجاب مظلوم زموږ رور دی مرګرو، د سند مظلوم هم زموږ رور دی او د بلوچستان مظلوم هم زموږ رور دی. دا ټول مظلومانان زموږ رونه دي، زموږ وسایل هېڅ چا نه دي خوړلي. زموږ په وسایلو باندې قابض د دیزي خان او نواب دی مرګرو، د دیزي موجوده خان او نواب زموږ په وسایلو باندې قابض دی. په کوپر کې دغه شانته لانجه روانه وه او باغ کې های کورټ او سپریم کورټ فیصله هم پکې وه. ما ورته وویل چې بهي ګوره نه قانوني منم بېدخلي او نه غیر قانوني بېدخلي منم. ولې دا ځمکې چې کومې دا موږ ابادي کړي دي دلته مخکې څه تاسو د مشرانو تپوس وکړئ، په خدای مې قسم وکړي دلته خو مک کارېزې وې، دلته خو مطلب د جنجن ولاړو، دلته دا غني مني نه وو، دلته فصلونه نه وو. زموږ د مشرانو کشرانو دوی چې کنه محنت وکړو او یا اتیا کاله چې کنه دا پټي پټي شو، اوس چې کنه بهي دا پټي پټي دي. دی اوس ما ته وایي بهي پټۍ پرېږده، دا پلاکې شي زما ته پرې هسې پرېږده. په دې خو زما 3 نسله چې کوم دی مطلب دی په دې زاړه شو 3 نسله. زه به تا د خپل نسلونو تپوس کوم، ما چې کوم دی بنیادي ما روزګار نه دی کړی، ما نوکري نه ده کړې، ما تعلیم نه دی کړی، ما صرف پټۍ کټۍ کړی او ته ما ته اوس پې دا پرېږده. مرګرو موږ به د خپل سوچ او د فکر پارټي کوو انشاءالله تعالی. فیض الرحمن زموږ پکې دغه نشته انشاءالله. ما زه په دې د فیض الرحمن مرګرو ته ټولو ته چې کوم دا که خیر دی د سټیج نه د خپل طرف نه چې کوم دا دغه ورکوم چې انشاءالله چې په هر ځای کې دغه شانته مسله راتله چې کنه په ظلم مظلوم باندې ظلم کېدو نو عبدالرحیم او دغه ملګري او چې کنه دا نو چې زه په چاله کار وکړم دا زه موږ دې کې اوس پورې تر اوټ نه دی کړی. ها که اوټ وکوېدم نو موږ به کېنو چې کنه موږ خپله کمیټي کېنو، خپل پروګرام به کېنو به چې به کم په پارټۍ کې چا کار کوو هغه د پارټۍ وړ دی، هغه د پارټۍ سرمایه ده. دا نه ده چې دی په چترۍ راکوشي او دی به چې کنه اوټ ته ودرېږي. دا خو بیا زما کې په خان کې بیا فرق څه ختم شو. موږ د مشرانو نه اورو چې دا د اوسپنو نینې چیچل دي او هغه خبره موږ ته په هغه ورځ باندې چې په غونډو څښاکوټ کې د خانانو ذاتي غونډګان او ریاستي مشینري د یو غریب د جونګړې د ورانولو لپاره متحد شو او د مزدور کسان پارټۍ یو څو ورکرانو د هغې خلاف ودرېدل. نو هغه خبره موږ ته ښکاره شوله چې واقعي د دې تحریک سره تګ چې کوم دی دا د اوسپنو نینې چیچل دي او د دې خلکو
چې په کومو خلکو باندې د تیرو څو صدونه را دیخوا د عالمي سامراج په شکل کې د برطانیې او بیا دلته کې د پاکستان د نام نهاد ازادۍ نه بعد په دې ځای کې د برټش کلونیل نه وتو نه بعد د امریکې په غلامۍ کې د ورتګ دپاره د دې تحریک د هغې په مخالفت کې دا تسلسل را روان دی. ملګرو زمونږ کار دا دی چې موږ خلکو ته علم ورکو، خلکو ته رڼا ورکو. هغه خلک چې کم مفلس خلک دی، کم د علم نه لرې خلک دی او کومو ته د دروغو نصاب پړاویږي، هغه خلکو ته موږ د طبقاتي جدوجهد شعور ورکو. پارټۍ د ورکر کار دا دی چې د دې خلکو په خوله کې ژبه پیدا کړي او دا خلک خپل حق وغواړي. زمونږ قیادت دا به صرف ورکینګ کلاس کوي. زمونږ نمائندګي، زمونږ مسائل بیانول یا د هغې پیش کول دا صرف هغه کس کولی شي چې په خپله د دې پراسس نه تېرېږي، چې هغه په خپله نار بچی په کور کې وده کوي، چې هغه په خپله بیمار بچی په دم او په تعویض باندې صبروي او هغه د ژوند په هر ډګر باندې هره ورځ او هر وخت هغه جاړي او د هغه مختلف بوتان د هغه شکل کې هغه ته په مختلفو شکل کې ودرېږي. کو د کلي کوڅې دوکاندار له راوځي هغه ته هم په ټیټو سترګو ګوري، کو ډاکټر له ورځي. زمونږ غټه المیه دا ده چې وسایل چې کم باندې بودوباش کیږي هغه وسایل زما او ستا سره نشته. زما او ستا سره صرف او صرف زما او ستا د لاس او د خپو محنت پاتې دی. تعلیم غم وکړو او بیا خاص کر زمونږ په تعلیم کې څومره مسایل راغلي دي چې زمونږ غریب بچی دلته کې په خاورو کې سبق وایي او د خان بچی چې کوم دی هغوی غټو غټو یونیورسټو کې سبق وایي. د هغه یونیورسټو خرچې چې کومې دي هغه موږ نشو برداشت کولی. ولې نشو برداشت کولی؟ ځکه چې موږ دې خواته نور مسایل مخې ته راغلي دي. بل زمونږ د غټ مسایل چې کوم دی د ماشومانو نصاب دی چې زمونږ په پښتونخوا کې په یو سکول دی کم کې چې زمونږ غریبانان دي هغې کې یو رنګې سبق ښودلی کېږي، بیا چې د هغې نه لږه ښه طبقه ده په هغې کې بل رنګ سبق ښودلی کېږي او بیا چې کم د های لیول خلک دي هغې کې بل رنګ سبق ښودلی کېږي. چې ریاست به ماله تعلیم راکوي خو دې خوا هغه کیسې چې کوم دي هغه نشته دی. زما تعلیم چې کوم دی زما په خپلو وږو باندې دی. زه به خپل تعلیم په خپله کوم. ولې به زه په خپله تعلیم کوم؟ ځکه چې زما په ملک کې سسٹم خراب دی. کامریڈز بات اس طرح ہے کہ ہماری لڑائی صرف ہماری زمینوں تک نہیں ہے. ہم جس کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اس نظام کو کہتے ہیں سوشلزم کا نظام، اس نظام کو کہتے ہیں اشتراکیت کا نظام. یہ نظام زمین سے بڑھ کر ہے. اس نظام نے ختم کرنا ہے وہ جو سکہ وقت رائج ہے، جو نظام رائج ہے جس کے اندر دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے. ہم نے لڑ کر اس غیر مساوی تقسیم کو ختم کرنا ہے. ہم نے غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے، جو ایک کسان اور وڈیرے کے درمیان جو فرق ہے، اس کو ختم کرنا ہے. یہاں پر پختونوں کو بتایا جاتا ہے کہ پنجابی ظالم ہیں، تم پر ظلم کرتے ہیں، تو وہاں پنجابیوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو پختون ہیں وہ تمہیں برا سمجھتے ہیں. لیکن میرے ساتھیوں اصل میں ایسا نہیں ہے. یہاں کے جو 97% جو کسان ہیں، جو محنت کش ہیں، وہ ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسا کہ پنجاب کے اندر 97% مزدور اور کسان زندگی گزار رہے ہیں. یہاں کے وڈیرے ویسے ہی یہاں کے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں جیسے پنجاب کے اندر جاگیردار، سندھ کے اندر ہاری اور بلوچ وڈیرے اپنے ہاں ہاریوں کا خون چوستے ہیں. تو ساتھیوں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا ہے. ہمیں اس نظام کو ختم کرنا ہے. اس نظام کو ختم کرنے کے لیے پاکستان مزدور کسان پارٹی میدان میں آئی ہے. جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں کہ اندر ایک جزیرہ بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھا کے لڑتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے جو شاید پاکستان کے کسی اور خطے میں وقوع پذیر نہیں ہو رہی. کہیں اور ایسی لڑائی جاری نہیں ہے. یہ آپ کی بات ہے، آپ کے اعزاز کی بات ہے، اس علاقے کی بات ہے، اس خطے کی بات ہے جو یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور اپنی لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں.